السلام علیکم فرید الله قادریم تاسو د دې ویډیو د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه لیدونکي یاست. ګرانو لیدونکو، موږ په دې ویډیو کې په یو مهم موضوع باندې بحث کوو. معلوماتي موضوع ده، هغه نو د کمپیوټر ساينس او د هغې شل قسمه مختلف هغه فیلډز رشتې چې خلک پکې زده کړې کوي او ډېر مهم دي. نو عموما موږ په دې موضوع باندې بحث کوو. په اجنډا کې زموږ شامل دي کمپیوټر ساينس پیژندنه چې کمپیوټر ساينس څه ته ویل کیږي، studying fields of computer science د کمپیوټر ساينس د زده کړې هغه کومې رشتې چې نن سبا ډېرې مشهورې تقریبا ډېر زیاتې رشتې دي، خو موږ په هغه شل رشتو باندې یو عمومي ریویو لرو. او بل د ټیک جابس لپاره څومره اپورچونټیز په نړیوال سطح باندې شته. مانا هدف ده هغه څوک چې کمپیوټر ساينس کې زده کړې وکړي هغې لپاره په نړۍ کې څومره فرصتونه شته ده د کار کولو. او په همدې شکل موږ د ځینو ټیک جابس یا ټیک پوزیشنز د تخنیک یا د ټکنالوژي برخې کوم پوزیشن چې د هغې ایوریج ته لري موږ راغسې او د ځینو فیلډونو چې که دې رشته کې تاسو کار کوئ تقریبا څومره او څه ډول معاش شتون لري په نړۍ سطح باندې. دا نو هغه تشویقي موضوع ده چې تاسو کولی شئ دې ته په کتو باندې او د سکوپ ته په کتو باندې ټکنالوژي علم هغه اهمیت ته په کتو باندې دې رشته کې تاسو خپلې زده کړې وکړئ او خدمت په سر وګرځئ. بیا موږ خلاصه هم لرو، یو کویز هم شتون لري. امید ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. تر ټولو نه مهم اوله پوښتنه ده چې کمپیوټر ساينس څه ده. اکثره زده کوونکي اکثره لیدونکي چې دي دوی نو مشکل لري د کمپیوټر ساينس په تعریف کې. کمپیوټر ساينس هغه ډېر محدود دی، مګر دا محدود نه ده، مګر دا کمپیوټر ساينس یو ډېر پراخ علم دی، تقریبا ډېر زیاته موږ ویلی شو 50 نه هم زیات حتی 100 پورې د دې رشتې شتون لري او خلک پکې زده کړې کوي. اوس راځو په دې برخه کې موږ بحث په کمپیوټر ساينس تعریف باندې کوو چې کمپیوټر ساينس څه ته ویل کیږي. اول تعریف دا ده it is the study of computers and how they work. اسانه تعریف، کمپیوټر ساينس دا علم دی، زده کړه ده د کمپیوټر یا د کمپیوټرونو او څنګه دا کار کوي. اوس کمپیوټر څه ده دا موږ په تیرو ویډیوګانو باندې بحث کړی. کمپیوټر څه ته ویل کیږي، د دې انواع، د دې قسمونه، نوې، دا ټول موږ بحث کړی په دې باندې. how they work څنګه دا کار کوي. نو څنګه کار کوي هغې لپاره مجبور ته به سافټویر نه به استفاده کوي. نو کومه څه ډیټا منیپولیټ کوي نو هغې لپاره مجبور ته به بیل کانسپټ کم الګوریتمونه کم رول او پرنسپل چې دا لري هغه ټول دې کې استعمالیږي. نو کمپیوټر څنګه کار کوي دا نو بیل یو غټ علم دی او کمپیوټر څه دی د دې انواع موږ په تیرې ویډیو کې بحث کړی دی. نو که تاسو څوک پوښتنه وکړي کمپیوټر ساينس څه ته ویل کیږي، تاسو ورته ویلی شئ کمپیوټر ساينس خلاصه ډول باندې دا د کمپیوټرونو او د هغې د کارکردګۍ چې څنګه کار کوي دې علم ته کمپیوټر ساينس ویل کیږي. یا بل تعریف یې موږ دا کوی شو it is the knowledge of writing programs or software to make computers do specific tasks as well as exploring the theoretical principles behind computing. کمپیوټر ساينس موږ ویلی شو دا علم دی د پروګرام جوړونې یا د پروګرام لیکنې یا د سافټویر جوړونې سافټویر ترتیب کول تر څو په دې سافټویر ترتیب سره یا جوړولو سره کمپیوټر وتوانیږي یو ځانګړې وظیفه یا ټاسک ترسره کړي. او د دې ترڅنګ کمپیوټر ساينس د دې علم هم دی چې کمپیوټر ساينس په ذریعه باندې موږ کوی شو په دې پوه شو دا کمپیوټرونه په کوم پرنسپلز باندې کار کوي، په کوم قوانینو باندې کار کوي. نو هغې لپاره د تیوري رامنځته کول هم دا د کمپیوټر ساينس علم مربوط ده. بل برخه موږ دا یادونه کوی شو چې کمپیوټر ساينس دواړې برخې کور کوي، یعنې که هغه پریکټیکل اسپیکټ ده چې کریټینګ د سافټویرونو ده، د سافټویرونو رامنځته کول دي، او تیوریټیکل کانسپټ ده هغه پکې هم شاملېږي. نو یاد دې وي چې موږ د هارډویر برخه هغه هم د کمپیوټر ساينس مربوط ده. خو دلته موږ دوه برخې راغستې چې یو تیوري برخه چې کانسپټونه چې جوړېږي، پرنسپلز چې رامنځته کېږي، او په همدې شکل خپله دا پروګرامونه چې جوړېږي، سافټویرونه ډیولپ کېږي، دا ټول د کمپیوټر ساينس علم پورې مربوط دي. موږ مجموعي ډول داسې ویلی شو کمپیوټر ساينس دا نو یو پوهه ده، یو علم دی چې دې سره موږ کوی شو چې دا پوهه علم د کمپیوټر په مرسته کوی شو به موږ کم روزمره کم
مشکلات چې موږ لرو هغې ته حل لارې پیدا کړو، خپل ټاسکونه دا موږ اټومیټ کړو، معنا کمپیوټرایز کړو چې د کمپیوټر په ذریعه باندې ترسره کړو. او په همدې شکل دا د ټکنالوژۍ لپاره نو ډېر مهم علم دی چې دا کمپیوټر په ذریعه سره موږ کولی شو د ټکنالوژي هغه انلیمیټیشن برخې موږ کور کړو او هغه سره وګورو. معنا کوم بونډري چې ټکنالوژي ده هغه موږ ټول راوسپړو او د هغې څخه عمومي وضاحت او کانسپټ کلیر کانسپټ لیدونکو ته وړاندې کړو. یعنې دا د ټکنالوژۍ لپاره هغه مهمه برخه ده. اوس موږ راځو سټډینګ فیلډز اف کمپیوټر ساینس. د کمپیوټر ساینس د زده کړې هغه رشتې چې کوم رشتې شتون لري چې په کمپیوټر ساینس برخه کې شامل دي او خلک او زده کړیالان په دې رشتو کې په زده کړو بوخت دي. ډېر عامې سافټویر انجینرینګ د ډیټابیس سیسټمز دي، اپریټینګ سیسټمز دي، ویب ډیولپمنټ، د موبایل اپ ډیولپمنټ او های پرفارمنس کمپیوټینګ او بایو انفارمیټکس او کریپټوګرافي او سکیورټي کمپیوټر آرکیټیکچر او په همدې شکل موږ کوانټم کمپیوټر یا کمپیوټینګ موږ لرو. دا هغه رشتې دي چې په دې کې زده کړو باندې بوخت دي. یو څو رشتې نور هم یادونه کوو چې هغه نو د نن سبا چې شپږم جنریشن موږ یادونه کړې وه، دا نو هغه ټاپ لرنینګ سټیج کې د همدې قرار لري. تقریبا دې باندې زیات ریسرچ روان دی، کار روان دی چې دې برخه کې هغه زده کړې نور هم زیات شي او پرمختګونه رامنځته شي چې هغه نو آرټیفیشل انټیلیجنس، اے آی، ماشین لرنینګ او په همدې شکل ډیټا ساینس اینډ انالیټکس، کمپیوټر ویژن دی، نیچرل لینګویج پروسیسنګ او روبوټکس دی، الګوریتم او ډیټا سټرکچر، کمپیوټر ګرافکس اینډ ویژوالایزیشن او هیومن کمپیوټر انټراکشن او کمپیوټر نیټورکس اینډ سکیورټي. دا هغه موضوعات دي، هغه رشتې دي چې کمپیوټر کې زده کړې پکې کېږي. یعنې کمپیوټر ساینس دا رشتې کور کوي. نه یوازې دا، دې څخه زیات نورې رشتې هم شتون لري، خو موږ خلاصه ډول د دې رشتو یادونه کوو په دې ویډیو کې. اول راځو د سافټویر انجینرۍ رشتې یادونه کوو. دا کومه برخه ده او کوم برخې تر پوښښ لاندې نیسي. موږ دا ویلی شو سافټویر انجینرینګ دا نو د انجینري قوانینو د انجینرینګ پرنسپلز او پریکټیسز په نظر کې نیولو سره یو های کوالټي، یو بهترین ښه کوالټي لرونکی سافټویر رامنځته کول، دا کار د سافټویر انجینرینګ دی. په دې رشته کې تاسو کولی شئ بهتره او په قوانینو برابر معیاري سافټویر رامنځته کوئ چې دا به نو د سافټویر ډیزاین برخه، تقریبا ډیولپمنټ برخه، ټیسټینګ او مینټیننس برخه، دا به اس ډي ال سی خپل سایکل لري، هغې باندې موږ بحث کوو چې د پلانینګ نه شروع ریکوایرمنټ ګیدرینګ دی، د هغې انالیسس دی، به ډیزاین دی، ډیولپمنټ او ټیسټینګ او مینټیننس، ډیپلویمنټ، دا ټول برخې پکې شاملېږي. په موږ خلاصه دا یادونه کولی شو چې په دې رشته کې تاسو کولی شئ یو های کوالټي سافټویر رامنځته کړئ. یعنې د دې رشتې هدف د انجینري پرنسپلز او پریکټیسز په نظر کې نیولو سره یو های کوالټي سافټویر کولی شئ رامنځته کړئ. بل ډیټابیس سیسټمز دي. ډیټابیس سیسټمز تاسو په دې باندې پوهېږئ چې هر یو سیسټم جوړېږي نو هغه ډیټا ته ضرورت لري، هغې سره ډیټا سره موږ کولی شو هغه فیډ کړو. نو ډیټابیس د هغې منجمنټ څنګه کېږي؟ نو د ډیټابیس سیسټمز رشته دا دې لپاره ډیزاین شوې ده یا دا ډیزاین او منجمنټ ترسره کوي د ډیټا، چې دا ډیټا څنګه په صحیح او مؤثر ډول باندې په سیسټم کې ذخیره شي، د هغې نه دوباره هغه ریټریف شي او د هغې ترتیب او منظمتوب په مختلفو اپلیکیشنو کې څنګه ترسره کوي، هغې لپاره نو ډیټابیس سیسټم رامنځته شوی چې دا هم د زده کړې لپاره یو بیله رشته ده. بل موږ لرو اپریټینګ سیسټمز، دا هم یو بیله جدا رشته ده چې په دې کې محصلین په زده کړه باندې بوخت دي. دا نو دې لپاره دا رشته دې لپاره ایجاد شوې تر څو داسې سافټویرونه جوړ کړي چې د کمپیوټر هارډویر او نورو ریسورسونو منیجمنټ ترسره کړي او کوم نور سافټویرونه چې انسټالېږي هغې لپاره یو پلیټفارم رامنځته کړي. یعنې هدف دا موږ په اپریټینګ سیسټم په تېره ویډیو کې د اپلیکیشن برخه کې ان سافټویر برخه کې د موږ یو ویډیو ترتیب کړې وه چې هغې کې موږ یادونه کړې وه چې اپریټینګ سیسټم څه ته ویل کېږي. یعنې که چیرې تاسو فکر وکړئ دا کمپیوټر دی، دا یو هارډویر دی، دا خپله کار نه کوي. تر څو چې دا کار وکړي دې لپاره به تاسو د اپریټینګ سیسټم نه استفاده کوئ چې دا کمپیوټر په حرکت راولي او د دې منیجمنټ ترسره کوي. بیا بل سافټویر چې ته انسټالوي هغه اپلیکیشن سافټویر نه وي، نو هغه به د اپریټینګ سیسټم کې به تاسو انسټالوئ چې اپریټینګ سیسټم به یو میډل لیر حیثیت لري د هارډویر او د
نور اپلیکیشن او سافټویر. نو د اپریټنګ سیستم جوړولو لپاره بیل رشته ده، بیل فیلډ دی چې محصلین په زده کړه باندې بوخت دي. د بل رشتې یادونه کوو هغه ویب ډیولپمنټ ده. ویب ډیولپمنټ نو د ویب سایټونو او د ویب اپلیکیشنونو معنا په انټرنیټ کې کوم ویب سایټ دي یا د ویب کوم پروګرامونه دي هغه جوړول چې په دې کې فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ یا کلاینټ سایډ ډیولپمنٹ یا یوزر انټرفیس ورته ویل کېږي دا، او بیک اینڈ ډیولپمنٹ چې سرور سایډ لاجیک او ډیټابیس انټیګریشن دا برخه پکې شامل ده. د دې ډیولپمنٹ او دا جوړول په ویب ډیولپمنٹ فیلډ کې کېږي. معنا دا په افغانستان کې چې ویل کېږي ویب ډیولپمنٹ خپل د سافټویر انجینرینګ دا هغه کې مدغم ده، هغه سره یو ځای ویل کېږي، مګر په نورو هیوادونو کې ویب ډیولپمنٹ دا جدا فیلډ ده، بېله رشته ده چې په دې کې محصلین په زده کړه بوخت دي. بل نو موبایل اپ ډیولپمنٹ، تاسو پوهیږئ چې مختلف موبایل نشتون لري، په دې کې چې کوم اپلیکیشن موږ کارو که د هغې اپریټنګ سیستم وي که د هغې نور اپلیکیشن وي دا چې موږ کارو د هغې لپاره یو جدا فیلډ جدا رشته شتون لري چې موبایل اپ ډیولپمنٹ ورته وایي، چې دا نو خاص دې لپاره ډیزاین شوی تر څو موبایل ډیوایسونو لپاره که سمارټ فون وي که ټابلیټ وي نور موبایل اقسام وي هغې ته یو سیستم رامنځته کړي چې دا نو ټول کارونه مربوط د همدې رشتې دي چې د موبایل اړوند سافټویر ډیولپمنٹ وي نو مربوط د همدې دي، که هغه د هغې اپریټنګ سیستم وي که اپلیکیشن سافټویر نه وي مربوط د موبایل اپ ډیولپمنٹ کېږي. بله برخه یې های پرفارمنس کمپیوټینګ، دا نو یو بله رشته ده چې دې سره موږ کولی شو د هغه قدرتمن کمپیوټر لپاره چې هغوی ځانګړی فوق العاده کار ترسره کوي په ډېر قوت سره په ښه سپیډ سره او کمپلیکس پرابلمز د حلولو لپاره په همدې شکل په لویه پیمانه سره کوم ډیټا لري هغه پروسس کولو لپاره دې لپاره دا رشته ډیزاین شوې تر څو دا کارونه په ترسره شي. معنا های پرفارمنس کمپیوټینګ دا یوه ځانګړې رشته ده چې د قدرتمن کمپیوټر موږ لرو چې موږ یادونه مین فریم وکړه، سوپر کمپیوټر وکړه، موږ یادونه د مینی کمپیوټر وکړه چې هغه نو ډېر فوق العاده کارونه ترسره کوي. نو د هغې رشتې د دې رشتې په مرسته موږ کولی شو موږ دا ټول کارونه ترسره کړو په دې رشته کې. بل بایو انفارمټکس دا نو بله رشته ده، دا هم په نړۍ کې ډېره مروجه ده خو متاسفانه په افغانستان کې د دې رشتې شتون نه لري. لکه دا موږ ویلی شو بایو انفارمټکس دا نو ډېر قوي ترین رشته د کمپیوټر ساینس ده چې دې کې ځینې احصایوي تخنیکونو او د هغې د تحلیل څخه موږ کولی شو بایولوژیکل ډیټا راوالو او هغه پروسس کړو چې دې سره موږ کولی شو د انسان او یا د ژوندي انسان وي او که بل حیوان وي د هغې موږ ډي ان اے او د هغې سیکونس موږ کولی شو وګورو او هغې کې بایولوژیکل ریسرچ او میډیکل اپلیکیشن کې استعمال کړو. هغه یعنې هدف دا کمپیوټر ساینس کله چې موږ غواړو دا په طب برخه کې میډیکل سایډ کې ترې استفاده وکړو هغه نو هغه کوم علم چې دې برخه کې بیا کار کوي هغې ته بایو انفارمټکس ویل کېږي. نو موږ تاسو نن سبا د ډي ان اے انجینرینګ په نامه یو څه لرو چې هغه ټول د کمپیوټر ساینس د علم په مرسته سره دا کار کوي. نو دا نو بایو انفارمټکس علم دا شتون لري، دا بېله رشته ده چې زده کړیالان په دې برخه کې په زده کړه بوخت دي تر څو بیا هم دا کمپیوټر ساینس د طب برخه یا صحت برخه کې ترې استفاده وکړي او طب برخه خاص ډول د ریسرچ برخه دې کې به استفاده کوي. بل نو موږ لرو کرپټوګرافي او سکیورټي برخه، دا نو رامنځته کول او عملي کول د هغه تخنیکونو چې هغې سره زموږ کمیونیکیشن او انفارمیشن په انکرپټډ فارم کې ترسره کېږي. معنا داسې فارم کې زموږ کمیونیکیشن او ډیټا ټرانسفرنګ ترسره کېږي چې هغه انکرپټډ وي. انکرپټډ نه هدف دا ده چې څوک د لیدلو او د هغې د تغییر راوستلو وړتیا پکې ونه لري او دې کې عموما انکرپشن او اتنټیکیشن او سکیور پروتوکول څخه استفاده کېږي. دا نو بیل مفاهیم دي. انکرپشن څنګه کېږي، اتنټیکیشن څه ته ویل کېږي. اتنټیکیشن دا معنا چې هغه لیګل کس ته هغه کس چې مثال موږ مطلبي سړی همغه وي، مطلبي شخص همغه وي چې هغې ته موږ ډیټا د هغې لاس ته ورشي بل چا لاس ته ورنشي نو د هغې ته موږ اتنټیکیټډ پرسن ورته ویلی شو. نو دې عمل ته به اتنټیکیشن ویل کېږي او دا نو د سکیورټي پروتوکولز په ذریعه باندې دا کار ترسره کېږي.
ان زمونږ دې ویډیو څخه هدف دا دی یوازې د علمونو معرفت دی. دا بیا هر یو علم بیل بحث لري، خپل بیل ټرمینالوژي لري چې په هغې به موږ بحث کوو. خو دومره تاسو زده کړئ چې کریپټوګرافي او سیکیورټي دا هغه رشته ده چې په دې کې د ځینو تخنیکونو رامنځته کول او د هغې عملي کول صورت نیسي، چې په دې کې بیا کولی شو موږ کوم هغه انفارمیشن چې ټرانسفر کوو، هغه معلومات چې یو ځای نه بل ته لیږدول کېږي یا زموږ کمیونیکیشن هغه ارتباطات ترسره کېږي، هغه په یو سیکیور چینل کې وشي. سیکیور چینل دا معنی چې څوک هغې ته لاسرسی ونلري، هغه څوک ایډیټ نه کړي، موډیفای نه کړي. بل برخه موږ د کمپیوټر آرکیټیکچر لرو. لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې کمپیوټر ساينس هغه علم دی چې د کمپیوټر او څنګه هغه کار کوي د هغې څخه بحث کوي. نو دې کې کمپیوټر آرکیټیکچر هم شامل دی چې د کمپیوټر د ډیزاین څخه د هغې سټرکچر څخه بحث کوي. نو موږ دا ویلی شو designing and optimizing the structure, organization and components of computer systems to achieve or desired performance, efficiency and functionality. دا نو د کمپیوټر د هارډویر څخه بحث کوي چې دې کې د هارډویر هغه سټرکچر څنګه باید جوړ شي، د هغې ارګنایزیشن ترتیب باید څنګه وشي، د هغې کمپوننټونو منظمتوب څنګه رامنځته شي، تر څو داسې یو سیستم رامنځته شي چې پرفارمنس کارکردګي ډېره مؤثره وي او ښه او کوم کار چې موږ غوښتنه ترې کوو هماغه کار په مؤثر ډول ترسره کړي. هغې لپاره د کمپیوټر آرکیټیکچر فیلډ رامنځته شوی. نو دا موږ دا یادونه کولی شو چې کمپیوټر سیستم دوه برخې لري، یو د سافټویر برخه، یو د هارډویر برخه. سافټویر برخه سافټویر انجینرینګ دا مخې ته وړي، او بل د کمپیوټر آرکیټیکچر برخه چې هغه هارډویر برخه راځي، نو دا کمپیوټر آرکیټیکچر فیلډ مخې ته وړي. یعنې دوه مهم کمپوننټونه په سیستم د کمپیوټر کې شتون لري چې دا بېلې رشتې ورته بینو ترتیب شوي دي چې په دې رشتو کې محصلین په زده کړه بوخت دي. بل نو هغه د کوانټم کمپیوټر یا کمپیوټینګ دا بل رشته ده چې په دې کې د کوانټم میخانیک د هغې د پرنسپلز نه په استفادې سره کمپیوټر ساينس کې یا په کمپیوټرونه دې ته واداره کول تر څو چې ډېر قوي او پیچیده کارونه او کمپیوټیشن ترسره کړي. د کوانټم میکانیکس یا د کوانټم میخانیک د هغې د علم څخه په استفادې چې دا نو هغه علم په کمپیوټر ساينس کې کارول تر څو داسې یو مشینري، داسې یو کمپیوټر رامنځته شي چې کمپلیکس کمپیوټیشن ترسره کړي. هغې ته موږ کوانټم کمپیوټینګ ویل کېږو. تقریبا په تیرو دېرشو کالو کې دا یوازې یو مفکوره وه، خو مګر اوس نړۍ کې آی بي ایم کوانټم کمپیوټر لپاره هارډویر هم رامنځته کړه. یعنې دا ریل برخې ته اوښتې ده، یعنې کولی شي دا مثال امکان لري چې دا جوړ شي او حتی کار پرې روان دی چې آی بي ایم شرکت دې لپاره کوانټم هارډویر هم رامنځته کړی. نو دا به ډېر قوي ترین کمپیوټري پیچیده کارونه به ترسره کوي. بل نه روبوټکس دا هغه علم دی چې دې کې ډیزاین او جوړول د پروګرامینګ روبوټس دي، چې داسې یو روبوټ جوړول چې هغه پروګرام شوی وي تر څو ځانګړی کار ترسره کړي، یعنې په تنهایي سره ځانګړی کار ترسره کړي او یا انسانانو سره مرسته کوي د صنعت په مختلفو برخو کې چې هغه که موږ راونیسو د مانوفیکچرینګ تولیدي برخې څخه نیولې حتی صحي برخه پورې داسې روبوټونه رامنځته کول چې هغه یا به په تنهایي سره کار کوي او یا د انسانانو سره مرسته کوي. نو دا داسې روبوټونه رامنځته کول، د هغې تحلیل او ډیزاین او جوړول او د هغې پروګرام کول، دا نو د روبوټکس علم پورې مربوط ده چې دا رشته په نړۍ کې محصلین لري او په زده کړه بوخت دي. متاسفانه په افغانستان کې دې رشتې ته دومره کار نه ده شوی. بل موږ لرو الګوریدمز او ډیټا سټرکچرز. دا کوم برخه ده، کومه رشته ده؟ په دې کې موږ دا کارونه کولی شو تر څو یو مؤثره او پرمختللی اپټیمایزد سیټ اف رولز اینډ سټرکچر رامنځته کړو چې په هغې سره موږ وکولی شو ډیټا سټور کړو، د هغې راولو، ډیټا منیپولیشن ترسره کړو، او چې دا رشته د ډیټا بیس سیستم سره ډېر لازمي ده. دا رشته او هغه بل سره ډېر نږدې اړیکې لري، ځکه د هغه هم ډیټا سټرکچر رامنځته کوي او دا الګوریدم او ډیټا سټرکچر د دې به وظیفه ده تر څو یو مؤثره طریقه، یو
امپروف یا اپټمایزډ سیټ اف رولز او سټرکچر رامنځته کړي تر څو هغې سره موږ وکولی شو خپل ډیټا سټور کړو، خپل ډیټا وګورو او هغه منپولیټ کړو، تغییر پکې راولو او منظم یې کړو، ترتیب یې کړو او ډیټا ذخیره کړو. دا ټول کارونه الګوریدم او ډیټا سټرکچر دا یې ترسره کوي. بله برخه د ګرافیکس او ویجوالایزیشن ده. دا هم کمپیوټر ګرافیکس او ویجوالایزیشن دا نو بیله رشته ده چې په دې کې هم محصلین زده کړې کوي چې دا نو د ویجوال کنټنټ یا ګرافیکي کنټنټ د جوړولو لپاره موږ دا استفاده کوو چې هغه 2D وي، 3D وي او انیمیشن وي او په همدې شکل دا ګرافیکس چې کوم کارکردګي کوو دا د نورو اپلیکیشن لپاره د دویم ځل ریپروډکشن تر څو هغې کې ته استفاده وشي لکه ویډیو گیمز او د ساینټیفیک ویجوالایزیشن لپاره کولی شو موږ ته استفاده وکړو. هدف دا چې د دې فیلډ هدف دا دی تر څو ویجوال کانټنټ رامنځته کړي، معنی ګرافیکي کانټنټ رامنځته کړي چې هغه که 2D وي، 3D وي، که عکسونه وي، که بل څه بینري وي او د هغې انیمیټډ فارم څنګه جوړېدی شي او په همدې شکل دا بیا د نورو مقاصد لپاره چې نور اپلیکیشن موږ ځای په ځای کوو کله چې 2D 3D جوړ شي بیا هغې نه موږ کولی شو ګیمینګ کې ته استفاده وکړو یا ساینټیفیک ویجوالایزیشن کې استفاده ترې وکړو. نو دا هم یو بیله رشته ده چې محصلین دا بیل ډول مطالعه کوي. بل هیومن کمپیوټر انټراکشن HTI دا نو هغه رشته ده چې په دې کې موږ کولی شو داسې انټرفیسونه ډیزاین کړو چې یوزر انټراکټیو وي. یوزر انټراکټیو نه هدف دا چې مثال کوم سافټویر چې موږ ډیولپ کوو، کوم ویب سایټ چې موږ ډیولپ کوو، هغه یوزر چې کله د هغې سره مخامخ کېږي نو هغې لپاره ډېر باسهولته وي چې دې کې یوزیبیلیټي ورته ویل کېږي، اکسیسیبیلیټي او یوزر ایکسپیرینس په ډېر های کوالټي سره وي. معنی داسې یو سافټویر انټرفیس موږ ډیزاین کړو چې هغه نو یوزر لپاره خسته کن نه وي، یوزر ورسره ډېر راحته وي او عادي ډول په صحیح ډول کولی شي په مؤثر ډول هغې نه استفاده وکړي. دا بیا نو بیل رشته ده چې هغه هیومن کمپیوټر انټراکشن وایي. دې کې ته موږ استفاده کوو شو نه یوازې د سافټویر برخه بلکې د هارډویر برخه هم کور کوي، یعنې داسې یو هارډویر انټرفیس ډیزاین کول چې یوزر لپاره اسانه وي، ساده وي او مؤثره وي او یا داسې سافټویر انټرفیس ډیزاین کول چې دا هم یوزر لپاره ډېر مناسب وي. نو دا هیومن کمپیوټر انټراکشن دا بیل رشته ده چې په دې کې دا موضوع څېړل کېږي. بل منګه کمپیوټر نیټورکس او د هغې سکیورټي دا بیله رشته ده تر څو دې کې موږ وکولی شو ډیزاینینګ امپلیمنټینګ ان سکیورینګ کمپیوټر نیټورکس دا ترسره کړو. معنی د کمپیوټر نیټورک لپاره دا تر څو چې کمپیوټر نیټورک وکولی شي په سکیور ډول باندې خپل هغه کمیونیکیشن ترسره کړي، هغې لپاره لارې چارې ډیزاین کول، د هغې ترتیب کول او عملي کول تر څو دا کمیونیکیشن په پروټیکټډ فارم کې ترسره شي. معنی زموږ نیټورک کې یا زموږ شبکه کې کله چې کوم انفارمیشن ترانسفرینګ یا کمیونیکیشن ترسره کېږي نو هغه د بل چا لاسته باید ورنشي، یو هغه کس چې مطلبي کس زموږ نه وي هغې ته باید لاسته ورنشي او ډیټا لیک نشي، ډیټا بریجز رامنځته نشي او سایبر تھریټس د خوندي وي، یعنې د هیکرانو د اټیک څخه خوندي وي تر څو دا زموږ ډیټا بل چاته لاس ورنشي. نو دې لپاره نو دا نیټورک کمیونیکیشن کمپیوټر نیټورک کمیونیکیشن لپاره همدا فیلډ ویل کېږي تر څو داسې لارو چارو باندې کار وکړي تر څو هغه زموږ کمیونیکیشن او د هغې تر څنګ زموږ کوم انفارمیشن ترانسفرینګ ترسره کېږي دا په خوندي ډول ترسره شي. نو د داسې پرنسپلز پروتوکولونو ډیزاین کول، عملي کول او استعمالول مربوط د همدې نیټورک کمپیوټر نیټورکس اینډ سکیورټي رشتې پورې ترسره کېږي. بله برخه ارتفیشل انټیلیجنس یا AI ورته ویل کېږي. دا نو مصنوعي ځیرکتیا دا نو ډېر قوي ترین رشته ده. دې رشته کې نور هم کار روان دی. دا رشته دې لپاره ډیزاین شوي تر څو وکولی شي یو کمپیوټر وکولی شي چې د هیومن انټیلیجنس په شکل یعنې څومره چې انسان ځیرکتیا لري د هغې ته ورته ځیرکتیا رامنځته کړو چې کمپیوټر وکولی شي د انسان په څیر باندې ځیرکه اوسي او فکر وکولی شي تر څو پرابلم سولوینګ او ډیسیژن میکینګ او لنګویج انډرسټینډینګ رامنځته کړي.
لکه څنګه چې انسان د خپل ځیرکتیا په ذریعه کولی شي یو مشکل ته حل لاره پیدا کړي، یو تصمیم ونیسي او په یو څه باندې پوه شي، نو دا نو هیومن انټیلیجنس ده. کله چې دا وړتیا موږ ارتفیشل انټیلیجنس په ذریعه باندې کمپیوټر ته ورکوو، نو دا یو بیل علم دی چې هغې ته اے آی ویل کېږي. نو دې علم باندې ډېر کار روان دی تر څو لکه څنګه چې انسان ځیرکه دی، کمپیوټر هم داسې ځیرکه کړي چې په یوازې ځان سره پرابلم سولوینګ، ډیسیژن میکینګ او لنګویج انډرسټینډینګ دا درې کارونه ترسره کړي. بل موږ لرو ماشین لرننګ. ماشین لرننګ نه نو د ارتفیشل انټیلیجنس دا هم دې پورې مربوط کېږي چې د هغې یو رشته ده، بېله رشته ده چې دا نو د الګوریدمونو او ځینې ماډلونو جوړول، چې په دې کې موږ دا ماډلونه جوړو او ترتیب کوو یې، چې دا ماډل لکه د انسان په شانتې انسان چې یو څه زده کوي د هغې زده کړه استفاده کوي، نو دا هم کمپیوټر ته اجازه ورکوي تر څو ډیټا چې موږ څومره کمپیوټر ته فیډ کوو د هغې نه یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته وکولی شي پیشبیني او یا په همدې شکل تصمیم ونیسي بدون دې څخه چې موږ ورته پروګرام ورکو چې مثلا ته به دا کار کې نه، بلکې ډیټا چې څومره ورته فیډ کې څومره ډیټا ورته داخله دې سیستم ته کمپیوټر به د ماشین لرننګ همدا کانسپټ دی چې دا څومره ډیټا موږ کمپیوټر ته فیډ کوو، دا ماډل ته فیډ کوو، هماغه ماډل د ډیټا ته په کتو باندې د ډیټا څخه زده کړه کوي. نو که موږ یو جمله ورته فیډ کوو چې استاد کلاس ته داخل شو، دا یوه جمله ده. دا که ته د ماشین لرننګ په ذریعه باندې د خپل ماډل ته فیډ کې او استاد په کلاس کې درس ورکوي، دا یو دغه شو، دا یو بله جمله شوه، دا ډیټا شو موږ کمپیوټر داخل کړو. اوس که زه پوښتنه کومه د سیستم نه استاد چیرته دی، لکه مخکې ورته ویل شوي چې استاد کلاس ته داخل شو، نو دا همغې ډیټا ورسره تیار شته، همغې نه تصمیم نیسي تاسو جواب درکوي. استاد څه کوي؟ استاد درس ورکوي. ځکه تا ورته مخکې جملې ویلې دي، همغه جملو ته په کتو باندې، هغه ډیټا ته په کتو باندې دا ډیسیژن نیسي، تصمیم نیسي او بیا کولی شي هغه پیشبیني هم رامنځته کړي. نو څومره چې ته خپل ماډل هغې ته ډیټا ورداخلې، هغه څومره فیډ کې، ان ډیټا کوالټي چې پکې څومره ښه وي او څومره زیاته وي اماونټ اف ډیټا، هماغومره د دې پیشبیني او تصمیم نیونه ښه ترسره کولی شي. ده بل ډیټا ساینس او انالیټکس، دا یو بل علم، بله رشته ده چې په دې کې موږ کلیکټینګ، analyzing and interpreting large set of data to uncover insights, patterns and trends that can inform decision making and drive business outcome. موږ خلاصه دا ویل شو ډیټا ساینس and analytics دا یو ډیره پراخه رشته ده چې دا خاص ډول د لوی ډیټا باندې کار کوي، لوی ډیټا باندې کار کوي تر څو هغه راجمع کړي، هغه انالایز کړي، هغې څخه لارج سیټ آف ډیټا چې شتون لري هغه تحلیل او تجزیه څخه وروسته داسې یو څه رامنځته کړي چې په هغې باندې تصمیم نیونه ترسره شي او زموږ تجارت لپاره، زموږ کاروبار له نفع او یو څه ګټه ورکړي. هغې نه موږ کولی شو د ډیټا انالیسیس او یا په همدې شکل ډیټا ساینس او انالیټکس نه استفاده وکړو. لکه یو مثال به زه درکړم، ګوګل ته تقریبا په 13 بایټ څخه زیات شاید دا ډیټا انپوټ ورکوي روزانه، نړۍ څخه خلک سرچ کوي په ګوګل کې، استفاده ترې کوي، دا ټوله ډیټا ده. دا ډیټا ګوګل څنګه تنظیموي، څنګه هغې نه به استفاده کوي، نو دا ټول د ډیټا ساینس او د انالیټکس رشتې په ذریعه باندې چې دا خپل پرنسپلز، خپل هغه سافټویرز او خپل میتودولوژي لري چې هغې نه په استفادې کولی شي دا مثال بیګ ډیټا چې کوم شتون لري، لوی اماونټ، لارج اماونټ اف ډیټا شتون لري، هغې څخه استفاده وکړي، د هغې تنظیم، د هغې تحلیل او د هغې نه بیا وروسته خپل کاروبار کې ترې استفاده وکړي. نو دا بېله رشته ده، دا په نړۍ کې شتون لري. یو بل رشته کمپیوټر ویژن ته ویل کېږي. teaching computers to understand and interpret visual information from images or videos, enabling tasks like image recognition, object detection and facial recognition. کله موږ دا فکر کړی وي چې کمپیوټر کولی شي یو تصویر څخه درک والي، تصویر وپېژني یا یو څه کشف کړي، او یا کله تاسو خپل مخ موبایل ته مخامخ کړی نو ستاسو مخ څخه هغوی کوم تصویر چې مخامخ کړي هغه ګوري او بیا دا پوهېږي چې مثلا دا یوزر کولی شي داخل شي ورته، بیا ته فیشل ریکګنیشن ویل کېږي.
او یا کوم موږ وایو چې دلته وګوره په دې میز باندې کوم آبجیکټ شتون لري که نه لري. نو کله چې کمپیوټر د دې وړتیا ولري چې د آبجیکټ ډیټیکشن او فیشل ریکګنیشن او په همدې شکل ایمیج ریکګنیشن دا کارونه ترسره کړي، که د هغه ویډیو برخه کې وي، هر مختلف ټاسکونه وي ترسره کړي، دې ته کمپیوټر ویژن ویل کېږي. نو کمپیوټر ته دا لارښوونه کول یا دا ور زده کول تر څو یو شی وپېژني، هغه ویژوال انفارمیشن یا کانټینټ وپېژني او هغه تحلیل کړي او هغې جواب بېرته موږ ته راکړي، دا د کمپیوټر ویژن رښتې کار دی. بله برخه نیچرل لانګویج پروسیسینګ موږ لرو. دا نو کوم رشته ده؟ It refers to the branch of computer science and more specifically AI. نو دا هم د کمپیوټر ساینس په خاص ډول باندې د AI یو ځانګړې رشته ده چې دې سره کمپیوټرونه کولی شي، یعنې د دې علم څخه په استفادې کمپیوټرونه دا قدرت او توانایي پیدا کولی شي تر څو چې په ټکس او سپوکن ورډز باندې ځان پوه کړي او هغه به هم استعمال کړي لکه څنګه چې انسانان استعمالوي. نو کله روباټ به تاسو لیدلی وي، روباټ ته موږ لکه چټ بوټ موږ لرو، که تاسو یا روباټ وي، فزیکي روباټ وي، هغه جوړ شوی وي، ډیزاین شوي، هغې ته موږ کوم خبره کوو یا ټکس ورته لیږو، نو هغه لکه څنګه چې انسان هغه تحلیل او جواب به درکوي، نو دا موږ ته هم جواب راکوي. نو هغه نو دا علم د دې علم په برکت سره دا ټکنالوژي به مخې ته ځي. لکه موږ د چټ جی پی ټي یو مثال ورکوی شو، څنګه مثال ته ورسره خبرې کوي، څنګه ټکس میسیجینګ کوي، هغه سوال او جواب ته په کتو باندې هماغسې کمیونیکیشن سره کوي. نو دا نو نیچرل لانګویج پروسیسینګ فیلډ په ذریعه باندې دا ټکنالوژي په ای آی په مرسته دا رامنځته شوې ده. یعنې هدف دا چې نیچرل لانګویج پروسیسینګ دا د ای آی یو برخه ده چې د ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس په پرمختګ کې دا کوم فیلډ چې دی ډېره مرسته کوي. دا کوم ټکنالوژي چې دا کومه رشته چې د ای آی سره ډېره مرسته کوي تر څو د ای آی کارونه نور هم دقیق او مؤثره شي. اوس دا کمپیوټر ساینس موږ تقریبا 20 رشتو باندې بحث وکړ. اوس موږ د 11 هغه عالمانو یادوري کوو چې کمپیوټر ساینس کې ډېر کار یې کړی او ځانګړی اهمیت لري د هغوی کارونه. هغه یو ایلن ټیورینګ ده چې د فادر اف تیوریټیکل کمپیوټر ساینس ان ای آی ویل کېږي، یعنې د کمپیوټر ساینس د تیوري برخې او د پرنسپلز رامنځته کولو برخو او په همدې شکل د ای آی د پلار لقب لري. دا نو تاسو کولی شئ ایلن ټیورینګ وګورئ. بل ګریس هاپر دا یو بل عالم دی، ساینس پوه دی د کمپیوټر ساینس چې د کمپیوټر پروګرامینګ دې کې اولین کار هم دی کړی چې لومړی کمپایلر رامنځته کړی. بل ډونالډ نارت دا نو مشهور دی د آرټ آف کمپیوټر پروګرامینګ، د کمپیوټر پروګرامینګ دې کې کار کړی او الګوریتم انالیسس هم دی رامنځته کړي. بل ټیم برنرلی دا نو www ورلډ وایډ ویب د دې مخترع دی، دا یې رامنځته کړي. او بل موږ ایسکر ډیګسټرا د الګوریتمونو او کنکرنټ پروګرامینګ لپاره دې کار کړی دی. او په همدې شکل یو بل عالم جان مکارټي دا نو آرټیفیشل انټیلیجنس دې برخې یعنې لومړی هغه اصطلاح چې آرټیفیشل انټیلیجنس ده دې رامنځته کړې. او په همدې شکل لیسپ دا یو اولډ پروګرامینګ لنګویج ده چې لیسپ پروسیسینګ لنګویج ته ویل کېږي، دا هم دې رامنځته کړې چې د آرټیفیشل انټیلیجنس کې ترې استفاده کېږي. د دې لیسپ پروګرامینګ لنګویج او د آرټیفیشل انټیلیجنس دا ټرم د رامنځته کوونکی جان مکارټي ده. بل ماروین مانسکي دا نو د ای آی هغه اساسات دې رامنځته کړي. روبوټکس علم په همدې شکل کوګنیټیو ساینس دې برخو کې ماروین مانسکي دې کار کړی دی، دا یو بل عالم دی. او بل ادا لورنس دا نو لومړنۍ ښځه پروګرامره وه چې د نو بیبج انالیټیکل انجن دې لپاره پروګرامینګ ترسره کوو، یعنې لومړۍ ښځینه پروګرامره ادا لورنس نومېده. بل جان وون نومن ده، دا نو په ریاضي پوه دی، میتھمیټیشن ته ویل کېږي او کمپیوټر ساینټسټ کنټریبیوټډ ټو دی ډیجیټل کمپیوټر ډیزاین دې برخو کې دې کار کړی.
او بل یو کس چې موږ لرو بل عالم دی دلته دوه عالمه شتون لري وینت سرف او بابکان developed TCP IP the base of the modern internet TCP او IP باندې کار کړی د دواړو عالمانو په شریکه رامنځته کړي او په همدې شکل د مډرن انټرنیټ لپاره هغه اساسات هم دوی رامنځته کړي. اوس د چارت کې د هغوی تصویرونو ترڅنګ موږ د هغې هیوادونه مشخص کول غواړو چې دا عالمان د کومو هیوادونو. تاسو واضحه ګورئ الن ټورینګ دا د یو کې څخه و، کریس هاپر دا هم د امریکې څخه، ډونالډ نات امریکې څخه، ټیم برنرلی د امریکې څخه، اسکر ټکسټرا دا د نیدرلینډ څخه و، جان مکارټي دا هم د یو اس څخه امریکا څخه و. او دا بل تاسو وګورئ ماروین منسکای دا هم د امریکې څخه، ادا لویډز دا د یو کې څخه، جان ون نرمن دا هم د یو اس څخه، برن سرف او باب کان دا دواړه د امریکې څخه. یعنی نن سبا چې دا هیوادونو پرمختګ کړی ده په نړۍ کې ټاپ قدرتونه هم دوی دي. نو د 20 عالمانو بلکې 11 عالمانو کې دوی د یو کې څخه، یو د نیدرلند څخه او دا پاتې نور ټول د امریکې څخه دي. یعنی په اسلامي نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې تر اوسه پورې دونه چا کار نه ده کړی ټکنالوژي برخه کې، مګر دوی زیات کار کړی ده نو وخت یې ورته ورکړی او ځکه دا هیوادونه پرمختللي هم دي. نو دا 11 عالمانو موږ یادونه وکړه چې دا هغه عالمان دي چې د ټکنالوژي او د کمپیوټر ساينس لپاره نهایتاً زیات کار کړی، چې دوی پکې د برطانیه او یو پکې د نیدرلند او د پاتې نور ټول د امریکا و. ښه یو سروې په اساس باندې په 2023 د جولای میاشت کې 4,480,000 ټیک جابس شتون درلوده. د امریکایي کمپنیو څخه چې کوم سروې شوې ده په 2023 کال کې هغوی به ویلي تقریبا 3.1 میلیونه ټیک پوزیشنز دا اعلان ته ورکړل شوي او دا اعلان شوي دا شتون درلوده، خاص په ټیک جابس یا ټیک پوزیشنز چې تقریبا 3.1 میلیون ته رسیدل، چې دا د 2021 کال په پرتله باندې 9% زیاتوالی ښیي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دومره وظیفې شتون لري 3.1 میلیونه دا په امریکا کې یوازې، نو تاسو ټول نړۍ حساب کې دې کې به څومره زیات وي. او بله خبره ده د پرمختګ په حال کې ده، یعنې که چیرې دې رشته کې تاسو زده کړه کوئ او زده کړه په ښه ډول ترسره کوئ، یعنې کولی شئ نړۍ په زیاتو هیوادونو کې، په افغانستان کې، په اسیایي ممالکو کې، نړۍ په نورو هیوادونو کې د وظیفې اخیستلو هغه چانس هم ډېر زیات دی. او د ځینو رشتو یادونه کوو، کمپیوټر پروګرامرز لپاره 93,000 امریکایي ډالر د کال په حساب ترتیب شوی ده، او ډیټابیس آرکیټیکټس او کمپیوټر سیسټم انالیسیس یا انالیست لپاره او انفارمیشن سکیورټي انالیست لپاره، کمپیوټر نیټورک آرکیټیکټ لپاره، کمپیوټر انفارمیشن سیسټمز مینیجر لپاره 93 څخه شروع تر 1,59,000. یعنې دا نو د کال په حساب دی، که چېرې تاسو په 12 تقسیم کې هغه د میاشت په حساب باندې تاسو کولی شئ ایوریج سیلري ځان لپاره پیدا کړئ. نو حتی داسې فیلډ شته چې تقریبا 1,80,000 ته هم رسیږي. که سایبر سیکیورټي تاسو د هغې پوزیشن تاسو وګورئ چې د سینیر سایبر سیکیورټي د هغې په شکل تاسو کار وکړئ دې رشته کې تقریبا ډېر زیات معاش ته ورکوي. یعنې هدف ده چې کمپیوټر ساینس برخه کې زده کړه کول او ښه یو ځای ته ځان رسول دا تاسو سره کومک کولی شي تر څو ښه ډول خدمت وکړئ، د نړۍ په هر ګوټ کې وکړئ او ښه امتیازات ترلاسه کړئ. دا نو ستاسو د تشویق لپاره و. یعنې نور هم که تاسو سرچ وکړئ ډېر داسې پوزیشن شته. ښه خلاصه موږ دا وایو، موږ د کمپیوټر ساینس تعریف باندې بحث وکړ. په دې ویډیو کې په همدې شکل مختلفې رشتې موږ په هغوی باندې بحث وکړ او ځینو ساینسدانان موږ د هغوی نومونه، د هغوی کارکردګیانو باندې موږ بحث وکړ او ټیک جابس په اړه موږ بحث وکړ او ایوریج سیلري په نړۍ کې چې شتون لري د کمپیوټر ساینس فیلډ لپاره په دې باندې موږ بحث وکړ. د دې ویډیو ترتیب اصلي موخه دا وه چې کمپیوټر ساینس او د هغې رشتې تاسو وپېژنئ چې څومره رشتې شتون لري، چې بیا تاسو کله په دې برخه کې زده کړه کوئ
نو هغه موضوع به ته واضحه وي، رشته به تاسو لپاره ښه معرفي شوې اوسي. دا نو د دې ویډیو هدف. اوس یو کویز موږ هم لرو. اوله پوښتنه ټرو فالسه، دا پوښتنه سره ولولئ او په ټرو فالس په شکل جواب ورته ورکړئ، جواب کمنټ کړئ. دویمه پوښتنه هم د ایلن ټیورینګ په اړه ده. دا جمله د هغې په اړه لیکل شوې، که دا صحیح وي ټرو او که فالس وي یعنې غلطه وي فالس، په کمنټ کې دا جواب ولیکئ. بله پوښتنه دریم پوښتنه دا هم ټرو فالسه، دا هم کولی شئ تاسو حل کړئ. څلورم پوښتنه هم ټرو فالسه. دا پوښتنې سره جواب کوئ. که جواب کې مشکل وي ویډیو د سر نه وګورئ تر اخره پورې، او کولی شئ دې پوښتنو لپاره جوابونه پیدا کړئ. نو بیا جواب تاسو کولی شئ کمنټ کې ولیکئ. دا ویډیو نو همدلته پای ته رسیږي او امید ده چې یو څه مې زده کړي اوسي. بله ویډیو به هم د همدې رشتې مربوط وي، هغه هم تاسو مه هېروئ. او که چیرې چینل مو سره سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ تر څو وکولی شئ د کمپیوټر ساینس مربوط، ټکنالوژي مربوط نور ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا